ته خبره رسولې وه سمه ده. یو بل کار هم د به تاسو یې وکړئ اینډ اپسیټ چې ورته وایي هغه باندې به بیا بل وخت وغږېږو چې کله مو پروژه کې کار کوو صحیح ده. اوس یوازې هغه د مومنټ په چل باندې ځان پوه کړئ چې څنګه مومنټونه ګورئ. ښه موږ رن انالیسس کړی و. له دې نه وروسته راځو ډسپلې لپاره ډسپلې ته راځو. ډسپلې کې ګورو شو ممبر فورسز دې ته به راسئ صحیح ده. ګوره دلته به راسئ فریم. ښه دا پاڼه درته خلاصېږي. اوس ته اکزیل فورس نرملي قوه ګورې یا عرضي قواوې ګورې کولی سي ټولې وګورې خو دلته وګوره لوډ اوس د کوم کمبینیشن له مخې ده اس سی چې موږ جوړ کړی. که ته بیا ځانګړی لوډ له مخې یا ته ورته وایې چې د یوازې د ډیډ لوډ له امله ماته څه شی وښیه اکزیل فورس راته وښیه یا ورته یې مومنټ 3 وښیه. ښایي تاسو اوس مومنټ 3 ونه پېژنئ چې مومنټ 3 به کوم یوي. اوس دلته چې کومه وینډوز موږ سره هایلایټ وي کومه وي په هغه کې موږ سره دغه بدلون راځي. ښه زه غواړم په دغه کې راسي. دلته راسه دا ډیپام شیپ وګوره دلته هم کولی سئ وګورئ او دلته ډسپلې ته راسه شو ان ډیپام شیپ درکړی ده. ښه چې تغیر ناخوړلی شکل ورته وایي هر شی ستاسو ورته وایي. زه دلته غواړم دلته مومنټونه وګورم خو مخکې له دې چې موږ مومنټونه وګورو یو ځل به په لوکل اکسس باندې خبره وکړو صحیح ده. دلته به زه لوکل اکسس درته ان کړم لاین لوکل اکسس. دلته وګوره لاین لوکل اکسس. ګوره دا موږ سره لاین لوکل اکسس دی. دغه سور چې ده دغه یو دی. ښه دلته به زه درته وښیم دا ښه دا په ایریا کې به بیا خبره وکړو لوکل اکسس دا به خلاص. دلته وګورئ دغه سور چې ده دا یو دی موږ سره لوکل اکسس. دغه سپین چې دی دا 2 دی او دغه بل داسې شین رنګ لري. ښه دلته اوس هم نه ښکاري دا 3 دی را سره. دلته موږ ګوره دا سپین دی 2 داسې دا شین غونتی رنګ لري آبي رنګ ورته وایي آبي رنګ سم ده صحیح ده. دا آبي رنګ چې ده 3 دی او دغه سور چې ده یو دی. اوس که زه ورته وایم اکزیل فورس ګورم اکزیل فورس به په پایه کې داسې پورته وي که نه په یو لوکل اکسس په لوري باندې او په بیم کې به داسې وي. ښه دا لوکل اکسس یې د دې لپاره په دې پروګرام کې د دې لپاره ترې ګټه اخیستل سوې ده چې دلته ټکر رامنځته نه سي. ګوره که زه ورته وایم شیر 2 ګورم صحیح ده نو په پایه کې شیر ماته داسې ښیي. دلته وګوره په پایه کې به ماته شیر څنګه ښیي داسې دلته ورته ګوره ښه داسې به راته ښیي داسې شیر دې باندې وپوهېدئ د پایپ دلته ورته وګوره زه درته شیر دې خط ته ګوره ښه شیر به داسې راته ښیي داسې که 2 ورته وایم په پایه کې او په بیم کې به څنګه شیر ماته ښیي داسې به راته ښیي. هلته ګوره د 2 محور ته صحیح ده صحیح سو. که ما داسې د ګلوبل اکسس له مخې موږ لیدلی اوس هلته وګوره په زیډ محور باندې په پایه کې دلته شیر سیده په ایکس محور باندې راځي که نه او په بیم کې په کوم باندې راځي په زیډ باندې. دلته یو ټکر رامنځته کېده د دې لپاره چې د دې ټکر مخه یې نیولي نو ځکه لوکل اکسس دلته ټاکلي. اوس ګوره دې باندې مو ځان پوه کړئ. زه ورته وایم چې شیر 2 ګورم نو په کالم کې به داسې شیر ماته ښیي او په بیم کې به داسې راته ښیي. اوس وګوره څنګه دا به مې نمایز کړو لاړ به ساغت تاسو ته به لاړ شو. دلته وګوره زه ورته یم شیر 2 اوس ورته ګوره ښه ډسپلې ته راسه دلته راسه شیر 2 نو په کلم کې به داسې راته وښیي په بیم کې داسې هلته ورته ګورئ خپله بدلون ته او د کوم لوډ له مخې لایو لوډ له مخې ښه اوکې هلته وګوره په کلم کې داسې دی که نه دی او په بیم کې څنګه دی داسې شیر. اوس په دې باندې مو ځان پوه کړو. اوس که زه ورته یم شیر 3 بیا خو به پوهېدلی که نه چې شیر 3 به کوم ته وایي. اوس دلته وګوره زه دا ځل ورته وایم شیر 3 به ماته کوم یو ښیي شیر 3 به ماته ښیي داسې ګوره په بیم کې به داسې ښه دا رنګ هلته په تور باندې سم نه ښکاري. ښه دا زه داسې فرض کړئ چې ده هغه به ګرین داسې شین رنګ به راوړي دا هم نه ښکاري ریډ به ښه دا سور رنګ هم دی ګوره په دې تور باندې سم نه ښکاري. ښه سپین رنګ نه به ګټه واخلو چې هلته سم ښکاره سي. دلته وګوره
نو موږ ته به شیر درې درې څنګه ښیي په دې باندې به ښیي ګوره شیر درې درې په بیم کې او په پای کې به څنګه راته ښیي داسې داسې به راته ښیي دلته ګورې دلته داسې شیر به موږ ته ښیي تر دې ځای وپوهېدئ څوک خو ستونزه نه لري ښه اوس راځم زه دا ځل څه شی ګورم شیر درې درې ګورم شیر درې درې دا ما سره شیر درې درې دی ګوره په کالم کې داسې او په بیم کې ګوره دا ډېر کم دی ښه ډېر کم راغلی دلته ګوره 0.02 دومره لیکلی ډېر کم دی را سره ښه په شیر باندې مو ځان پوه کړه انډي پام شیپ یې وګورئ ښه دا ځل زه ورته وایم اکزیل فورس ګورم اکزیل فورس به په کوم لوکل اکسس باندې ماته ښیي په دغه یو باندې په دغه لکه دغه سور لوکل اکسس یې ده اوس دلته ورته وګوره ډسپلی ته راځئ ته اکزیل فورس راته ښه اکزیل فورس ګوره په بیم کې داسې داسې او په نه په کالم کې داسې داسې او په بیم کې داسې داسې اوس خو نور وپوهېدئ که نه داسې محور باندې عمود لکه داسې او عمود دغسې ورته ویلی شي صحیح ده لکه دل او داسې موز لکه دلته ورته وګوره دا موږ سره یو دی که نه دغه یو دلته په تور باندې سم نه ښکاري نو د جبوري له سپین دلته وګوره دلته که زه ورته یم اکزیل فورس دا به داسې اکزیل فورس په بیم کې راته ښیي او په پایه کې به څنګه راته ښیي په پایه کې داسې داسې صحیح ده نور کلوره هره خواته یې هلته که هلته منفي اوسي یا مثبت اوسي خپله پروګرام درته لیکي خو په هغه لوری چې ده داسې به وي په دغه محور باندې سمه ده اوس راځم اکزیل فورس دا ګوره ما سره اکزیل فورس په کالم کې وګوره او په بیم کې وګوره په دې باندې وپوهېدئ اوس راځو مومنټ ته راځو مومنټ زه ورته یم ام درې درې ګورم ام درې درې مومنټ اول هغه چې کوم هغه مومنټ ده ډېر مومنټ ده راسره راځم مومنټ راځم مومنټ ته راځم ورته یم ام درې درې دا به کوم مومنټ یې راسره په دغه محور باندې ښه دغه درېم محور دی ما سره که نه داسې داسې مومنټ به یې راسره دلته اوس وګوره ښه دلته ګوره ښه څنګه که ام درې درې به دلته اوس خپله ګورو چې زیات وي کم وي هلته تاسو خپله ورته وګورئ ښه لکه دغه په ام درې درې به چې شوي په دغه محور په چاپیر به داسې راڅرخي صحیح ده ګوره داسې داسې اوس وپوهېدئ دې باندې داسې داسې یا داسې خو اوس هلته خپله کیدای شي تاسو هلته قطع واخلئ که نه داسې چې بیا پرې کې یو داسې راځي بل هغسې راځي خو د دې په هغه به یې د دې په چاپیر به یې ام درې درې صحیح ده داسې او په پایه کې به چې شی وي داسې وي په دغه باندې ګورئ دا څنګه داسې به درته جوړ د دې په چاپیر به څرخي یا به داسې وي یا به هغسې وي نور بس خپله نور د پروګرام کار ده چې داسې شمېري یا داسې شمېري نور پروګرام خپله پوهېږي صحیح ده که نه دغه پایم په یو عین المرکزیت کې دی که نه لکه که داسې موږ خپله تاسو نور خپله بیا تصور کولی شئ دا لکه موږ سره پایه دی که نه دا یې موږ سره مرکز دی او ام درې درې موږ سره کوم دی دغه درې درې دی که نه ګوره دا 300 او دا موږ سره چې شی سو 200 اوس درې ډوله پایې دي موږ سره که نه یو چې خو وی په دغه مرکز منځ کې عمل کړی وي چې هېڅ عین المرکزیت نه وي یو داسې وي چې دلته یې عمل کړی وي یوازې یو مومنټ وي کې یو داسې وي یا دلته یې کړی وي یا دلته یې کړی وي یو داسې وي چې دلته یې عمل کړی وي 2 مومنټه وي کې او یو په خپله دغه خو وسوسه یې ده که نه اوس دلته وګوره که دلته عمل وکړي نو ام درې درې به داسې راځي که نه دغه لکه دغه د دې په بازو کې به ضربېږي که نه دلته هغه خبره ده په پایه کې دلته چې کوم مومنټ راځي ګوره دا محور ګورئ داسې تللی دلته لکه قوه عمل وکړي داسې ام درې درې مونږ داسې ګورو که بیا ام 2 ووایو په پایه کې بیا به دغه مومنټ یې دغه داسې ګوره که دلته قوې عمل کړی داسې ام 2 به او په بیم کې ام 2 شده داسې بیخي یا به وي یا نو هلته به بیا خپله وګورو صحیح ده چې څه خبره ده تر دې ځای وپوهېدئ اوس زه ورته یم ام درې درې دا موږ سره ام درې درې مومنټ دلته وګوره دلته بیا ښه درته ښکاري په دې هغه کې به وګورو الیویشن کې به وګورو د ډیډ لوډ له امله یې ګورې یا د لایو لوډ له امله به وګورو دلته وګوره
دا مومنت ده. خو یوه خبره دلته موږ ته ویلیو لیکلي، اوس په خبره پرې وکړو چې ویلیو څنګه ولیکي یا سکیل غټوئ، خپله به ورو ورو ورته ورسېږو. صحیح ده. دا اوس موږ سره منفي مومنت ده، دا موږ سره مثبت مومنت ده. دا په پای کې وګوره، دلته هم لیدلی شي. صحیح ده. او په کوم یونټ کې دی دغه موږ سره واحدات کیپس انچ دی که نه، نو کیلو پاونډ ضرب انچ کې ده دغه مومنت را سره. دا بدلولی یم سي بل ته یې واړوه، بس هر شی کوم واحد چې ته وغواړې هغه ته یې اړولی سي. سمه ده. تر دې ځایه وپوهېدئ. په مومنټ باندې مو ځان پوه کړه. M3 باندې وپوهېدئ که نه، M2 باندې هم ښایي وپوهېږئ. صحیح ده که نه. M2 اوس دا څوک تصور کولی سي چې شی ده؟ دا M2 ده. اوس ګوره پایو کې ډېر د M2 ده. په بیم کې هغه د بیخي که دلته ویم را سره ډېر کم به یې ښه. دلته وګوره بیخي کم دی را سره دلته. وینئ؟ رایټ کلیک وکړئ، هلته وګوره. ښه تر دې ځای وپوهېدئ. راځو دلته راځو، بیا ډسپلی ته راځو. ښه مومنټ 3 مومنټ 2 دې باندې وپوهېدئ. ټورژن هم لیدلی سئ، ټورژن ته وګورئ. دا ټورژن دی په دغه ځایونو کې. صحیح دی. دلته ما سره یو انځور وښه، که دې مومنټونو باندې سم نه یې پوهېدلي. دا ما سره تیار خلاص و، لکه کوم ځای کې لکه دا لوکل، دا دلته غوټې دی. ښه دغه خبره درته کوي. ټورژن وګوره، لکه دغه پاس دی که نه، دا لاس داسې ونیسئ، دغه ښی لاس داسې ګوره، دا داسې تاویږي. دلته ټورژن داسې هغه غوټه یې ښودلې درته. ښه په دغه غوټه کې که دا کالم یم یا دا بیم یم دغسې به یې کې. صحیح ده. دا داسې ده لکه هغه M3 دی که نه، M3 دا خواته داسې راغلی. دغه M3 چې مونږ ګورو دا دلته وګوره. اوس هلته یو څه ښه تصور کېږي که لکه دلته مونږ M3 ګورو، دلته په هغه کې مونږ وکړو که نه، دا داسې و داسې و. اوس وګوره دلته چې داسې راغلی، دا داسې دا لاس داسې ونیسه، ښی لاس داسې لکه داسې دی چې ونیو، دا خواته یې دا غټه ګوته یې دا خواته کړ د لاس داسې. اوس وګوره داسې دا داسې مومنټ ده، داسې داسې M3. او ټورژن ته وګوره، دا چې داسې کې بیا داسې کېږي. ښه داسې نور بس د تم ډایرکشن دی ته وایي چې نور ښایي وپوهېږي دې باندې. ښه لکه داسې مومنټ وي، بیا به هلته وموایي دا اوس داسې مومنټ دی. داسې دغه د دوو په لور باندې داسې لاس ونیسه، هغه M2 چې ده دا داسې مومنټ ده، داسې راته وایي. اوس وپوهېدو یو څه یو چې دا شی ده. ګوره هلته چې دغه لاس چې موږ داسې ونیسو، دغه لاندې غوټې ته وګوره. دلته که نه، دلته چې مومنټ راځي په دواړو خواو کې داسې فکر وکړئ. دلته چې مومنټ ده ګوره داسې دی نیولی، داسې تاویږي که نه. بل چې داسې ونیسئ، د دې خلاف به یې دواړه داسې وي که نه. تاسو خپله تصور وکړئ، بیا پوهېږئ. لکه یو داسې ګوره، دا لاس داسې دغه ښی لاس داسې ونیسه. صحیح دی که نه. داسې دغه لاس داسې تاویږي که نه، داسې داسې. اوس هلته ښایي څوک ونه پوهېږي چې دا څه خبره ده، خو چې خپله لاس ونیسي بیا پوهېږي. صحیح ده. دا داسې راځي دلته، زر وروسته بیا پوهېږئ. صحیح ده که نه. بل خو M2 زه اوس دا M3 کې خبره کوم. M3 په دغه جې غوټه کې لکه دلته چې کوم دی، او په آی غوټه کې چې ده دغه یو بل. صحیح ده. او که بیا دلته هم که موږ دغه پریم داسې پرې کړو، په دغه ځای کې پرې کړو، لکه داسې دغه کړو. دلته وګوره، دلته چې پرې کړو، دلته مومنټ باید څنګه موږ سره راسي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ لکه که یو مومنټ موږ داسې را سره راځي، دا بل باید داسې وي را سره. ګوره دغه قطعه مې چې واخیستله، دغه د وینې دا وړه ټوټه مې هغه کړه، دا ما سره که یو مومنټ را سره واوسي. صحیح ده. دا پسې هغه باید څنګه راسي؟ داسې راسي که را نه سي؟ اوس تصور کولی سئ. دلته هم هماغه خبره ده. صحیح ده. بس نورو ښایي سم تصور مو کړی. ښه دلته هم لوکل اکسس لیدلی سئ ټول. تر دې ځای وپوهېدئ. دا پاڼه به خلاصه کړو. ښه تر کومه ځای مو ورسوو؟ دا څه تورژن مو وکړو. ښه اوس به راسو دا اوس دې ټولو باندې وپوهېدئ انشاءالله. صحیح ده. دلته بل شیر درې ښه شیر درې ان پلین شیر او ان پلین مومنټ، دا په پلین کې درته ښیي چې پر پلین کې بیا در سره لکه دغه ان پلین مومنټ چې دا مومنټ درې چې هغه کوم تر ټولو لوړ مومنټ دی در سره هغه سره برابر ده.
او دغه ان پلین شیر سي دا شیر دوه چې تر ټولو لوی شیر دی در سره شیر خو چې د دغه سره برابر د اوس وګوره چیرې پلین کې ته ګوري دلته راسه یو الیویشن ته راسه یو الیویشن ته راسه دلته بیا در سره خلاصېږي ښه دلته اوس وګوره دلته به دې الیویشن ته به هم زه راسم مخکې له مخکې به وګورو صحیح ده دې الیویشن ته به زه ووایم مومنټ درې په دغه الیویشن کې موږ مومنټ درې ګورو صحیح ده په دې الیویشن کې هم زه ورته وایم چې ګوره ان پلین مومنټ ګوره بیا تاسو توپیر وګورئ چې څومره توپیر لري دلته پیل ډیاګرام و مخکې زه ورته وایم شو ویلیو ان ډیاګرام چې په ډیاګرام باندې ما